بیا هم ستړي مشئ ودان میډیا درنو لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ او د سیاه جامې پرتم ولرئ درنو لیدونکو دا چې نړیوال جام روان دی څه خوندور جام دی بالخصوص د افغانستان لپاره بلا په زړه پورې و دا چې سوپر 8 کې افغانستان کو څه هم دوه سیالۍ کړي دي لومړۍ سیالۍ کې ماته خوړلې ده او دویمه سیالۍ بیا د استرالیا څخه وګټله خبره به د نیمه پای لوبو کو ځکه هغه لوبې بیخي نږدې دي او دغه لومړنی راوند بالکل په ختمېدو باندې ګروپ بی نه دوه لوبډلو چې لارموندنه وکړله په هغې کې ساوت افریقا او انګلستان لوبډله وه چې د ګروپ 2 یا د دویم ګروپ څخه لار پیدا کړله او دوه لوبډلې چې د ګروپ څخه بهر شولې او هغې لاره پیدا نه کړله نو په هغې کې بیا امریکا او جمع کوربه لوبډله ویسټ انډیز یعنې دواړه کوربه لوبډلې له نړیوال جامه بهر شوې اوس راځو ګروپ 1 ته یا اول ګروپ ته راځو چې په اول ګروپ کې څه روان دي هندوستان دوه سیالۍ کړي دي دواړه ګټلې دي په ټاپ پوزیشن باندې هیڅ مشکل نه لري په دویمه کې بیا استرالیا ده که څه هم دوه سیالۍ کړي دي یوې ګټلې ده او یوې بایللې ده خو په نیټ رنګ ریټ کې د افغانستان نه مخکې ده په دریم مقام کې تاسو ګورئ افغانستان دی چې افغانستان دوه سیالۍ کړي دي یوه یې بایللې ده او یوه یې ګټلې ده وروستي سټیج کې چې دی بنګلادیش دی چې دوه سیالۍ کړي دي او دواړه بایللې دي خبره د استرالیا او د هندوستان د سیالۍ ده تر اوسه پورې په کوم لوبغالي کې چې لوبه ترسره کېږي لا هم باران روان دی امکان نه دی شته کیدای شي دغه لوبه مساوي یا ډرا شي څه به کېږي کو چېرته لوبه استرالیا وبایلله نو افغانستان ته یوازې او یوازې وین پکار دی ګټه پکار ده د بنګلادیش نه احیانا لوبه وشوله 5 اوره لوبه وشوله او استرالیا په ګټه باندې پای ته ورسېدله نو بیا چې د افغانستان باندې وین بیخي لازمي دی ګټه په دې وخت لازمي ده چې افغانستان به څه کوي افغانستان به په ښه مارجن سره دغه سیالۍ ګټي تر څو نیټ رنګ ریټ چې د دوی کم دی هغه اوسط چې کم دی د ګټې هغه باید ډېر لوړ وي یوه کو چېرته باران وشي د هندوستان او استرالیا په سیالۍ کې یو پوینټ واخیستل شو بیا هم په دې صورت کې افغانستان ته ګټه حتمی او لازمي ده تر څو څه وکړي افغانستان د بنګلادیش نه سیالۍ وګټي او د 4 پوینټونو سره مستقیما د هندوستان سره یو ځای لار پیدا کړي هندوستان تر اوسه پورې 95% کمپرن یا مطمئنه دی ځکه دوی 95% مطمئنه دي چې دوی دوه سیالۍ کړي دواړه ګټلې دي احیانا بېکاته سیالۍ دوی هم بایلله او استرالیا وګټله مثال افغانستان هم وګټله نو درې واړه هیوادونو څه وکړل دوه سیالۍ وې ګټلې نو دوی به څه کوي په نیټ رنګ ریټ باندې فیصله کېږي ډېر غټ کشمکش روان دی په ګروپ 2 کې او څوک به اتله لوبډله چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي خو اوس خبره د بنګلادیش او د افغانستان کو ماشاءالله افغانستان په وروستیو کې نیوزیلینډ ته ماته ورکول بیا نو سوپر سټار یا چمپیون لوبډله استرالیا ته ماته ورکول دا په دې معنی ده چې افغانستان مورال ډېر جګ دی او په درې واړو فارمیټونو کې بالینګ بیټینګ او فیلډینګ کې ماشاءالله ډېر زبردست دی خو څه هم بنګلادیش بالینګ باندې ډیپینډ ډېر کوي خو بیټسمینان یې تر اوسه پورې ښه کارکردګي نه ده کړې ولې بالران دي چې د ټول میچونه ورته ګټلي دي بیا هم د افغانستان بیټینګ ماشاءالله په سټارټ کې ډېر زبردست دی بالخصوص اوپنران نو په دې هیله چې افغانستان په هر نګای بنګلادیش ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي که غواړئ د کرکټ او داسې نورې ښیسته ویډیوګانې وګورئ نو زموږ سره ملګري شئ تر بیا ښې چارې